ځینې وخت موږ د نورو خلکو ژوند دومره ګران کړو چې هغوی د ځان وژلو ته سوچ کول شروع کړي او بیا تاسو پوهیږئ چې تاسو ډېر نیک یې، خو حقیقت کې تاسو د هغوی ژوند ګران کړی وي او هغوی بیا د ژوند نه زړه تور شي. تاسو بل کس ته همت ولې نشئ ورکولی؟ ته مینه ولې نشئ ورکولی؟ هغې ته هدایت ولې نه ورکوئ؟ تاسو ته بل کس ته ولې نه وایئ چې الله څومره رحیم دی، چې هغې کس څه هم ژوند کې کړي دي نو الله به ورته وبخي؟ تاسو هغې ته ښه الفاظ او ښه خبرې ولې نشئ کولی چې هغې ته صبر راشي، چې هغه څه هم ازمایش نه تیریږي نو الله به ورته اسانه کړي؟ خو حقیقت کې موږ د نورو خلکو سره دومره بد کوو چې هغوی د ځان وژلو ته سوچ کول شروع کړي. هغوی ته دا احساس ورکوو چې الله به ورته کله هم ونه بخي. او زه به کله هم په هغې کس په شان نه جوړېږم چې ښه خبرو سره او عملونو سره د بل کس ژوندی نه اوسېدل غواړي. سبحان الله، یو مسلمان به داسې ولې کوي؟ تاسو خو الله باندې ایمان لرئ. چې تاسو څوک هم یې نو داسې نورو خلکو ته بلیک میل کول لږ هم ښه خبره نه ده. نو کله هم چا سره بد مه پیښیږئ، ځکه چې ډېر خلک داسې دي کوم چې د نورو ته بلیک میل کوي. څنګه چې دوه کسان کله چې یو حرام تعلق کې وي او هغوی ته احساس وشي چې دا غلط دی نو هغوی د کارونه پرېږدي او بیا تاسو فیصله وکړئ چې زه به دې کس ته بلیک میل کوم او دې له کله هم به دا خپل ګناهونه هیر نه شي. زه به یې ورته هر وخت یادوم او هغې ته به احساس راکوم چې هغه یو ګناهګاره کس دی. خو تاسو یاد لرئ چې الله به تاسو ته ونیسي، خو دی کله هم ستاسو له د نورو باندې ظلم کولو د وجه نه پرېږدي. الظلم ظلمات یوم القیامه، چې کله تاسو د نورو باندې ظلم کوئ نو هغه به د ستاسو لپاره د قیامت تیاره وي. تورې ورځې به ستاسو سر باندې وي، د شرم، تکلیف او د ظلم ورځې. او دا خلک چې کوم نورو باندې ظلم کوي هغوی به د ډېر بد انجام وي.